اوس چې کله تاسو په واتس اپ کې یو چاته میسج واستوي او هغه میسج بیرته ځنه ډیلیټ کړي نو دغه کس څخه به نه ډیلیټیږي ځکه چې هغه کس په خپل موبایل کې یو سیټینګ کړی وي. کوم سیټینګ به کړی وي راځي په نننۍ ویډیو کې تاسو ته هم طریقه ښیم. د دې څخه وروسته که څوک تاسو څخه په واتس اپ کې میسج ډیلیټ کړي نو تاسو څخه به نه ډیلیټیږي او تاسو په موبایل کې به پاتېږي. د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لري. د دې اپلیکیشن د انسټالول څخه وروسته به هیڅوک نشي کولای چې تاسو څخه میسج ډیلیټ کړي. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل موبایل ګوګل خلاص کړئ او دلته به سرچ به ولیکئ APK چیرز. دا به سرچ کړئ. دغه اول ویب سایټ تاسو ته راخلاصېږي تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او دلته به سرچ به ولیکئ ریکور. دا به سرچ کړئ. دغه اول اپلیکیشن تاسو ته راخلاصېږي تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او لاندې به ورسئ د ډاونلوډ بټن به پیدا کړئ او دغه اپلیکیشن به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې مو کله انسټال کړئ هغه ستاسو څخه یو څو پرمیشن غواړي هغه پرمیشن به ورته ورکړئ او تاسو ته به دغه صفحه خلاصه سي او تاسو دلته لیدلی سئ چې دلته هغه ټول میسجونه چې پاته په واتس اپ کې کیږي هغه ټول دلته پاتېږي او د هغه رقم که یو څوک ستاسو په واتس اپ کې عکس یا ویډیو ډیلیټ کړي هغه هم تاسو دلته لیدلی سئ یعنې په دغه اپلیکیشن کې به پاتېږي. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست په یې درسره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.